وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته أرسل زمين تورو شپوغي کې نیولی یم زه د کم نصیبو خلکو کلی یم ته به یوه ورځ خالي درشل سارې زه به زندګۍ چېرته وجلی یم په هغه دور کې علم او دانش وو لارې نه وي مونږ سره چې لارې زیاتې شوې نو مونږ تن اسانه غوندې شو مونږ نه هغه انرژي لاړه مونږ سره چې کیلکولیټر راووتو بس پاڼې مو هېرې شوې 1 دونی 2 دونی 2 دونی 4 ضرب زباني نشو کولی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ډیرو ګرانو راغلو خاغلو د کلم خاوندانو د وخت اتلانو د دې وخت مدرسو او د نوي کل د معیار شاعرانو ستړي مشي په خیر راغلی درته وایم په دورشل ټي وي کې دورشل ډیجیټل ټي وي ستاسو ټي وي دی دا به تاسو دپاره د پښتو معیار راوړي د معاشرې دپاره به اویرنس راوړي اصلاح به کوي د معاشرې په دې کې چې څه کارم کېږي هغه به د اسلام د پښتو د معاشرې او زموږ د کلچر د دایرې نه بهر نه وي مطمئن اوسئ زه د تلاوت دپاره کاري اظهار الله ته خواست کومه چې هغه راشي او تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اوس اورو قومي ترانه نو د ډېر ادب نه ودرېده دا زموږ د وطن ترانه ده او د دې په موږ باندې حق دی دا زموږ وطن دی دا زموږ خاوره ده او ترانې طرف ته راځو مهرباني وکړئ تاسو ټول هغې ته احترامان ودرېږئ. د اوپننګ نه مخکې زموږ سره د دې صدارت چې دی هغه ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب کوي د دې پروګرام مشره میلمنه چې موږ سره دون هغه فرخنده حیات ده او په اعزازي میلمنو کې موږ سره تاج الدین تاجور صاحب اسیر منګل صاحب حنیف خلیل صاحب قربه دی جاوید اقبال صاحب دی را سره او طارق محمود دانش صاحب دی نظام گل دی. تورو شپو غیږ کې نیولی یم زه د کم نصیبو خلکو کلی یم ته به یوه ورځ خالي دورشل سارې زه به زندګۍ چېرته وجلی یم شهسوار ته ډېره مبارکي ورکومه زمونږ سی او زمونږ د ټي وي د ملا ډوکې ډېر کار یې کړی دی او ډېر غټ کار یې کړی دی ډېره مننه شهسوار خوشحاله شي مهرباني چې حمید بابا وایي چې یار راڅخه لاړو ډاکټر صاحب رډي شه یار راڅخه لاړو پسې نمرم ژوندی پایمه تو زما په مینه چې لا پایم بې وفا یم حق د دوستی دا و چې په دواړو سترګو ړوند وې دا څه شوق چشمي ده چې لا غټ ګورم مینه یم
نه مې ځان کوی ته واچو نه اور او اوبو ته نه اسماني کاڼی په ما پرېوت څه بلای وه بویا چې طبیب زما د رنځ راشي له هنده خدای زده چې تر څو به زه حمید ته وویلی یم ډاکټر حنیف خلیل صاحب ته ستاسو په دروند استقبال کې ډاکټر صاحب پلیز. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحالۍ خبره ده چې نن د دورشل ټي وي باقاعده پرانسته کیږي، افتتاح کیږي، ملګري شاعران، لیکوال، دانشور او د مختلفو څانګو سره متعلقه شخصیات راغلي دي. دورشل ټي وي دا پرانسته په څه اهمه ده، د ټي وي چینل په څه وجه اهم دی او د دې مرام به صحیح، مقصد به صحیح، دې سره پروګرام څه دی، منصوبه څه ده، په دې لنډې خبرې کوم. زمونږ په دې نننۍ دستوره کې به انټرټینمنټ هم وي. مونږ په نن ورځ د دې پرانستې په دستوره کې د ډرامې او د خاکي یو شکل هم ساتلی دی، مونږ موسیقي هم ساتلی ده، خو مونږ څو سنجیده خبرې هم ساتلی دي. نو هغه سنجیده خبرې زه لنډې شانتې کوم. مونږ ته پته ده چې انساني ټولنه، انساني معاشره په خپلو قدرونو ژوندی، په خپل شناخت د هغې وقار وي، د هغې عزت وي. د انساني ټولنې د کلتور، د تاریخ، د ادب، د اقدارو، د ژبې ساتنه او پالنه په هر دور کې ډېر مهم پاتې شوي دي، ځکه چې زموږ شناخت دی، زموږ پیژنګلو ده او یو روحاني تړون دی د دې خپلې ژبې، ادب، ثقافت، کلتور، عقاید او نورو نظریاتو سره د هر انسان یو روحاني اټیچمنټ وي. اوس د دغه ژبې، کلتور او د تاریخ او د قدرونو پالنه په مختلفو دورونو کې په مختلفو شکلونو شوې ده. د وخت سره سره لارې بدلیږي، نوې لارې راځي او زړې لارې ختمیږي. په یو دور کې زرګونو کاله مخکې کله چې موږ د خپلو تهذیبونو باندې نظر اچو، نو موږ سره د حضرت عیسی علیه السلام نه هم 3.5 کاله مخکې دا ایجپشن سیویلایزیشن موجود و. دا چې د مصر نه غیر چاپیره څومره تهذیبونه دي چې په هغې کې سومیري، آشوري، اکادي، بابلي، دا د دریای نیل او دجل او فرات په غاړو چې انسانان آباد وو، نو دوی سره د 3.5 قبل مسیح په دور کې دا احساس وو. یعنی د نن 5.5 کاله مخکې دغه انساني ټولنې سره دا احساس وو چې موږ څوک یو، زموږ ژبه څه ده، زموږ کلچر څه دی، زموږ عقاید څه دي، دا به ژوندي څنګه پاتې کیږي، دا به وړاندې څنګه ځي. نو ابتدا کې انسانانو خبرې کولې او خبرو کې کیسې ویلې او هغه کیسو نه موږ سره داستانونه راغلل او دغه داستانونو سره ځینې روایات راغلل چې دا د ادب برخه شوه، خو لا لیک نو. لیک هم د دغه تهذیبونو نه سمود آباد شروع شو او بیا په ټوله دنیا کې خور شو. زموږ خپله چې کوم د ایشیایي تمدن دی، نو په دې کې د دې دریای سند په غاړو باندې زرګونو کاله زړې آبادۍ دي او دې زړو آبادو سره کیسې هم تړلې دي، داستانونه هم تړلې دي، ژبه هم تړلې ده، لیک هم تړلې دی، کتابونه او قدرونه او کلتور هم تړلې دی. نو زمونږ هم زرګونو کاله پخوانی بیکګراوند دی د وادي سند دا تهذیب چې ورته وایي. اوس په خپل دور کې د دې د تحفظ، د دې د پالنې او د ساتنې دپاره کوششونه شوي دي. نو دلته هم اول داستانونه او کیسې شوي دي. لیک ته وروسته موږ راغلي یو، انساني ټولنې لیک ته د فولکلوري داستانونو نه پسته راغلي دي. خو چې کله لیک ته راغلي دي، نو بیا د لیک لارې هم بدلېدې. ابتدا کې خو نه پریس ماشین و چې کتابونه چاپ شي، نه نورې نوې لارې وي. خو یو دور کې انسان د دې قابل شو چې کاغذ او قلم را واخلي او خپل تاریخ، خپل قدرونه، خپل ژبه دا ولیکي، دا محفوظ شي. او دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ و په یو دور کې، او دا یو ډېره لویه ترقي و په یو دور کې چې د انساني ټولنو د ژوند سلیقه په لیک کې محفوظ کېږي. او هغه لیک کې محفوظ کېدل موږ ته راهم رسېدل. قلمي نسخې به چاپ کېدې، یو قلمي نسخه به چې ولیکلی شوه، د هغې به په سوونو نسخې ولیکلی شو، په سوونو علاقو ته به ولېږلی شوې. او اوس موږ دا قلمي نسخې چې پیدا شي، کومه 900 کاله پخوانۍ، کومه 800 کاله پخوانۍ، د ځینې نورو ژبو خو زرګونه کاله پخوانی سکرپټ پیدا شي. دا په هغه وخت کې
یو نوې طریقه وه یو ترقي وه یو دور و خو د دغې نه پس چې کله د پریس راغلو د انګریز د بر صغیر ته راتلو سره نو خبره ډېره اسانه شوه اوس د لاس لیکلو په ځای یو ځل په کتابت وکړو په زرګونو کتابونه د پریس نه تیر کو چاپ شي هغه ژبه او قدرونه او تاریخ محفوظ کېدل نور اسان شو بیا چې د کمپیوټر باندې لیکل راغله نو کتابت هم ختم شو نو کیسه نور اسانه شوه خو اوس مونږ را رسو د خپل ډیجیټل دور ته مونږ د کمپیوټر او د دې دورونو نه راتیر شو او مونږ د الکترونیک میډیا په دور کې داخل شوي هم یو په دې کې مو یو ډېر لوی سفر هم کړی دی زمونږ په دې سیمه کې د پېښور د سرکاري ریډیو سټیشن په 1935 کې جوړ شوی لا د بر صغیر ویش نو شوی چې انګریز دلته ریډیو سټیشن جوړ کړو نو د ریډیو سټیشن ته ډراما هم پکار وه شاعري هم پکار وه مذهبي پروګرام هم پکار و دې ته د دې انسانانو د سوچ د نفسیاتو د سوچونو هغه نمایندګي په الکترونیک میډیا کې پکار و کېدل به زمونږ حمزه بابا او سمندر خان سمندر په سونو ډرامې ریډیو د پاره ولیکلي چې لبد امرغه اوس د ریډیو نه ریکارډ ضایع شوی دی خو ریډیو د سفر شروع کو خلک ټرین کې خلک استادان کو خبر راغله ټي وي ته زمونږ په دې پېښور کې د ټي وي په 1983 کې جوړ شوی دی دې نه مخکې به په چکلاله ټي وي کې د پښتو پروګرامونه نشر کېدل پنډۍ کې خو دلته په 3 یا 4 کې زمونږ د ټي وي دنیا راغله نو بیا زمونږ ژبې او قدرونو ته د تحفظ او د خورونې او په غټه پیمانه د خورونې یو بله لار راغله لکه ما چې ویل چې انسانانو د خپلې ژبې تاریخ او کلتور د تحفظ لارې بدلې کړي دي نو د وخت سره بدلې کړي دي کومه اساني چې راځي انسان هغه اساني استعمالوي خپل ژبه او ادب او تاریخ محفوظ کوي او اوس موږ په داسې دور کې یو چې یوازې ټي وي نه یوازې ریډیو نه په سونو ریډیو چینلونه دي په سونو ټي وي چینلونه دي چې پښتو د هغې نه خورېږي بلکې دا موږ خوش قسمته یو چې په دې ټولو مشرقي ژبو کې چې تاسو واخلي سره د فارسي د ټولو نه زیات د الکترونیک میډیا د ټي وي او د ریډیو چینلونه چې دي چې په هغې کې ذاتي چینلونه هم دي د ادارو هم دي د ملکونو هم دي د هیوادونو هم دي د ټولو نه زیات په مشرقي ژبو کې د پښتو چینلونه دي او د هغې وجه څه ده چې پښتنه سیمه د افغانستان شخړه او د پښتنو د جغرافیه دا د ټولې دنیا لپاره مرکز دی اول خو به چېرته په جرمني کې او په برطانیه کې او په امریکا کې به غټ چینلونه وایس اف امریکا دی او د بي بي سي دی او د یو دوه چینلونه به خو اوس د دنیا چې څومره ملکونه دي په هغې کې په غټ شمېر کې د پښتو چینل په الکترونیک میډیا پښتني قدرونه او پښتني سیاست او پښتني کلچر شاعري ادب دا خوري او دې سره زمونږ په دې خپلو سیمو کې هم دا چینلونه زیات شو د ټي وي چینلونه هم د ریډیو چینلونه هم د اف ام چینلونه هم دا زیات شو ځکه چې اوس د دور تقاضې بیا بدلې شوې نوو لارو ته راغلو نو موږ پکار دی چې د نوو اسانو نه ګټه واخلو او هغه ګټه چې موږ اخلو نو دا ټي وي چینلونه چې دی دا په تیزۍ سره دا ډیجیټل دور چې دی دا په تیزۍ سره خورېږي او خورېږي هم داسې چې اوس زموږ خبره په سکندونو کې دنیا ته رسي پخوا خو به داسې نه وه پخوا خو به څرته کلمې نسخه پیدا شوه او په هغې به په سوونو کلونه لګېدل او بیا به پته ولګېده چې په دې قوم په دې ټولنه په دې معاشره کې انسانان څنګه دي د دوی سوچ څه دی د دوی علمي معیار څه دی دا به چېرته وروستو پته لګېده بلکې زه تاسو ته یو زبردست دلچسپ مثال پیش کړم زمونږ په دې بخشالي سیمه کې مردان سره د بخشالۍ چې دی په دې کې یو کلمي نسخه د ځمکې د کنستنې نه پس را پیدا شوې وه د میا عنوان الدین په ځمکه کې په کروندې دوران کې یو نسخه پیدا شوه په هغې سنسکرت ژبې ته نږدې څه لیکل شوي وو هغې ته د خوشقسمتۍ نه د جرمنیانو اپروچ وشو جرمنیانو هغه نسخه وکړه ځان سره جرمني ته یوړه د لرګي په تختو لیکلی شوې وه هغه ځای کې په پی ایچ ډي ریسرچ او ځینې نور تحقیقات وشو پته ولګېده چې د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې په بخشالي کې چې کوم لیک تحریر پیدا شوی خو اوس دی څه کم 100 کاله مخکې خو چې کوم دور کې شوی دا د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې دور دی او په هغه کلمي نسخه کې لیک څه دی په هغه کلمي نسخه کې ریاضي ده دا د صفر تصور چې په میتھمیټکس کې دی دا د بخشالي په کلمي نسخه کې د ټولو نه زوړ پیدا شو
لا په یونان کې نو، لا په عربو کې نو، لا په سومری تهذیب کې نو. او دلته په کلمې نسخه کې د صفر دا تصور چې د صفر پر ریاضي کې قیمت څه دی، استعمال یې څه دی، بخښالي کلمې نسخه کې پیدا شو. او بیا په هغې کې د فزیکس خبرې دي، د کیمسټرۍ خبرې دي، د نیچرل ساینسز خبرې دي. نو موږ په دې خوشحاله شو چې زموږ سیمه په قبل مسیح دور کې دومره علم ته او دومره ساینسز ته نږدې سیمه وه، خو په هغه دور کې ذریعې نه وي، لارې نه وي چې دغه خبرې په خپل دور کې رسېدلې وي. اوس موږ چې په کوم دور کې ژوند کوو، موږ سره لارې دي، ذریعې دي، خو موږ سره اوس هغسې علم او دانش نشته چې ویې رسو. په هغه دور کې علم او دانش وو، لارې نه وي. موږ سره چې لارې زیاتې شوې نو موږ تن اسانه غوندې شو، موږ نه هغه انرژي لاړه. موږ سره چې کیلکولیټر راووتو بس پاڼې مو هېرې شوې، 1 دونی 2 2 دونی 4 ضرب زباني نشو کولی. موږ د الکترونیک میډیا لږ سست هم کو. موږ سره چې چیټ جی پی ټي او اے آی او نور جمنای وغیره سیزونه راغلل، نو موږ اوس خپل افسانې او خپل تحقیق او تنقید او ادب هم په هغې لیکو. نو دا کار ښه نه دی. موږ د مدد واخلو، موږ د نو اسانونه ګټه واخلو، خو موږ د خپل نفسیات، خپل فکر، خپل کلتور، خپل اوریجنل سوچ چې دی هغه د الکترونیک میډیا برخه کو دنیا ته دی ورسو. درشل ټي وي د راځم چې هغه دا کار کوي چې اوریجنل ټولنه، اوریجنل پښتني کدرونه، اصلي حالت کې د پښتنو نفسیات، د هغې شاعري، د هغې د کلتور نورې څانګې او ورسره دین، مذهب، موسیقي، فاین آرټس، فنون لطیفه چې څومره دي، دا ټول درشل ټي وي په نظر کې ساتلی دي چې په دې به مونږ د پښتنو دانش، د پښتنو پوهه دنیا ته رسو. سیکنډونو کې بیا رسو، سیکنډونو کې ځکه چې اوس ډیجیټل دور دی. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې درشل ټي وي څه نوي قدمونه اخلي چې موږ د ډیجیټل دنیا او د الکترونیک میډیا په دور کې مخکې نه ولیدلي. لکه دا نن ایونټ تاسو وکتو چې د شاعرانو ترمنځ د ټورنمنټ کولو د آیډیا چرته نه په چینل کې ما لیدلې وه، نه په شاعرانو کې، نه په ادبي ټولنو کې چرته نه وه. د شاعرانو ترمنځ ټورنمنټ هم داسې څه غیر تعمیري ټورنمنټ نه دی، تعمیري ټورنمنټ دی. تعمیري په دې معنی چې مونږ طرحه ورکا، وخت مو ورکو، په هغه وخت کې مونږ د شاعر هغه سکل ګورو چې دی په نیمه ګنټه کې کم تخیل راوړی شي، څومره تخلیق کولی شي، د تخلیقي قوت او صلاحیت څومره دی او معیار یې څه دی. هغې دپاره درشل ټي وي ډېر محنت کړی دی، باقاعده د ججانو او د ایکسپرټ ججانو د هغه میدان، د هغه فیلډ د ماهرانو یو ټیم یې جوړ کړی دی. هغه به یو بیل پروسس کېږي. خو د لا زیاتې خوشحالۍ خبره دا ده چې دغه شاعرانو ته به انعامونه ورکولی شي. دی چې پوزیشنونه واخلي، دغه شاعرانو ته به ډېر ښه ریمونوریشن، ډېره ښه معاوضه، ډېره ښه حق الزامه، ډېر ښه انعام به ورکولی شي. دا خو شکر دی چې درشل ټي وي سره دا آیډیا پیدا شوه. شاعر خو ورته چا انعام او اکرام ورکړی دی. یو خو هغه مغل دور و چې صرف د باچا نورتن به و، هغه به ورته شعرونه میرونه دروغ ویلو، باچا به اشرفۍ ورکولي. خو زمونږ په ټولنه کې د شاعر قدر نشته. شاعرانو ته چا انعامونه هم نه دي ورکړي او چا ورته د خپل شعر معاوضه هم نه ده ورکړې. نن وګورئ شاعران د صوابع او مردانو ملکنډ او د لنډي کوتلو د کمو کمو زیمونه ځي او خپله کرایه لګوي او پټرول څومره ګران شوي دي او څومره خرچې کوي. څه دي هلکه مشاعرې لازم، ادبي ټولنه ده، سیمینار دی، کانفرنس دی، وسایل ورسره نشته دی، خو دی هغه خپل ذوق باندې د خپلې ژبې سره د تړون په جذبه دی ځي. دا شکر دی چې درشل ټي وي سره دا آیډیا راغله چې د دې شاعر څه قدر پکار دی، څه درناوی پکار دی. دی چې ما له خپل ذهانت، خپل صلاحیت او خپل اهلیت راکوي، نو زه د هغه اساني خو ورکم که نه چې کومه مالي اساني ده، کومه چې جسماني اساني ده. هغه څیز مونږ په چینلو کې نه ولیدلی، درشل ټي وي کې مو ولیدو. زه خو یم چې دا ډېر غټ قدم دی چې ټولنه په شاعر او لیکوال آباده ده. دا ټول چینلونه په لیکوالو چلی، ډراما لیکوال لیکي، موسیقۍ له سندره لیکوال لیکي، په لایو پروګرام کې خبرې اترې لیکوال کوي. په مختلفو میدانونو کې چې څومره ادارې دي، که هغه په یو سوچ او په یو تصور چلی، نو سوچ او تصور خو لیکوال سره دی. هر څوک به پیسې اخلي،
سنگر ته به خړېرې پیسې ورکې، موسیقار ته به خړېرې ورکې، ډرام آرټسټ ته به ورکې، تاسو چې کوم د شاعران په فلمونو کې سندرې لیکي هلته به ورکې پیسې. خو دلته مشاعره کې نشته. دلته ما چینل ته دا څومره چینلې ما راغواړي 1 روپۍ هم نه راکوي. زه اوس هم د افغان ټلویزیون سره په خپله مرضیه د خپلې ژبې دپاره د 4 کالو راسې لګیا یم. 1 روپۍ ته نه غواړم. خو درشل ټي وي په خپله افر کوي چې شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو ستاسو ړومبی قدم موږ داسې اخلو چې ستاسو ترمنځ ټورنمنټ کې ستاسو د صلاحیتونو په اعتراف کې به تاسو ته انعام هم درکولی کېږي. او دا مرحله به دلته ولاړه نه وي. دا زموږ ړومبی راوند دی. دا د ټورنمنټ، دا د انعاماتو، اکراماتو، دا تسلسل به روان وي. پروګرامونه به کېږي په نورو میدانونو کې به کېږي، لکه ما چې اشاره وکړه، په موسیقۍ کې، په ډرامه کې، په فاین آرټس کې، په دینی پروګرامونو کې زموږ سره ملګري شته دی چې هغه زموږ د انساني تهذیب او تمدن ټولو اړخونو باندې نظر ساتي. خبر را لنډومه د سنجیده خبرې اکثر خلک ډېرې نه اوري او تنګ شوي به چې دا خو لویه خطبه دې شروع کړه. نو زه درشل ټي وي ته مبارکي ورکوم. د دوی د جذبه ستایم او داسې یو ټیم او داسې یو پلیټفارم چې مونږ پیدا کو چې د شاعر قدرداني پکې کېږي او قدرداني هم داسې چې هغه ته په ښه پیمانه انعام او اکرام هم ورکړلی کېږي، هغه ته عزت هم ورکړلی کېږي، دغه آنر هم کېږي، دغه درناوی هم کېږي. خدای دې وکړي چې نور چینلونه که هغه نجي دي، که ادارو شروع کړي دي او که په هره سطح دي، چې هغه د شاعر، ادیب، لیکوال قدر وکړي او دا چې څومره ادارې د یو ذهانت په وجه چلی چې دا هغه ذهن قدرداني وشي. زه درشل ټي وي ته په دې نوي سوچ، په دې نوي نظریه، په دې نوي پروګرام او دا نوې منصوبه چې د دې کومه ده چې د هغې کومې څانګې دي په دې هم مبارکي ویم. او چونکې ما ته موقع ده دلته د خبرو کولو، نو زه په دې سټیج دا هم ویم چې زما د پوهې، محدودې پوهې، صلاحیت یا زه چې څه کولی شم، نو زما ټول سرویسز به درشل ټي وي سره بغیر د 1 روپۍ د معاوضې نه. نو هر کله چې بصر صاحب او د دې چینل سی او نور مشران زما د صلاحیت او اهلیت مطابق ما راغواړي، نو زما سرویسز به ورسره ډېره مبارکي.